او بیا د دې غټه وجه چې کوم ده غټه بیماری هغه کینسر ده. کینسر نن سبا ډېر عام شوی دی او پای کې یو وجه تحقیق مطابق د ریسرچ مطابق یو دا وجه هم ده چې کوم د تیل موږ استعمالو او هغه سوځېدلي تیل بیا استعمال شوي، نو دا یو غټه وجه را دی. زما د ویډیو مقصد اویرنس خورول دي، شعور ورکول دي. باقي ستاسو مرضي ده، تاسو پرهیز کوئ یا نه کوئ. که تاسو پرهیز کوئ نو د ډاکټرانو نه بچ شئ، د دوايانو استعمال نه بچ شئ، او که پرهیز نه کوئ نو بس هسپتالونه به او ستاسو چکرې به وته. السلام علیکم. کباب زمونږ د خلکو ډیر زیات خوښ دي او د پښتونخوا کباب مشهور هم دي، ډیر زیات خوراک کې استعمالیږي. خو د دې څه مضر اثرات نو زه تاسو خبر کما، او هغه د کبابو ډایرکټ مضر اثرات نه دي، بلکې کباب چې په کومو تیلو کې پخیږي. تاسو به کتلی کړي کې تاسو وګورئ کوم د کباب پخیږي په کوم حالت کې وي، یا خو د موبلینو شکل وي یا د پټرول غوندې شکل جوړ شوی، حالانکه اصل تیل داسې حالت کې نه وي. ګورئ کوم تیل چې دا ساينسي تحقیق دی، مطلب دا اسی خبرې نه دي، هوایی خبرې نه دي، ساينسي تحقیق دی چې کوم تیل د یو نه سیوا دوباره بیا ګرمیږي نو هغې کې مضر اثرات شامل شي، مطلب هغه بیا غذایت هغې نه ختم شي، فایدې دې ختم شي او نقصان پکې شروع شي. ګرانې خبرې به نه کو، اسان لفظونو کې مو پوهیمه. کم تیل چې بیا ګرمیږي، دوباره ګرمیږي او هغې کې بیا پخلی کېږي، نو د هغې چې کوم مالیکیولز وي هغه مات شي، توړ پوړ پکې وشي. هغې نه فری ریډیکلز ورته وایي چې هغه جوړ شي، نو هغه جسم له او بدن له ډایرکټ نیغ په نیغه نقصان ورکوي د بیمارو په شکل کې. د کومو بیمارو په شکل کې ګوره دغه تیل چې بیا ګرمیږي نو دا د زړه بیماریانې جوړوي، د هیپاټایټس بیماریانې جوړوي، د شوګر بیماری جوړوي، او بل چې کومه غټه خبره ده هغه د کینسر بیماری جوړیږي. د دې نه کم تیل وسېځلی شي او دوباره بیا ګرمیږي او هغې کې پخلی کېږي، نو د کینسر غټه وجه چې کوم ده دغه تیل دي. دغسې های کولیسټرول غټه وجه ده، د زړه بیماریانې، دا ټول بیماریانې ډېرې زیاتې خطرناکې دي او نن سبا ډېرې عامې شوي دي، ډېرې زیاتې عامې. تاسو وګورئ که نه چې کوم سړی کباب خوري نو هغه کې به کولیسټرول به خامخا های وي، یا به د زړه تکلیف ورته کېږي، چیسټ پین به ورته کېږي. د کولیسټرول دا علامات دي چې لږ تیز انسان لاړ شي نو ساه یې ګډوډه شي، په سینه باندې درد شروع شي، او بیا د دې غټه وجه چې کوم ده غټه بیماري هغه کینسر ده. کینسر نن سبا ډېر عام شوی دی او پای کې یو وجه تحقیق مطابق د ریسرچ مطابق یو دا وجه هم ده چې کوم د تیل موږ استعمالو او هغه سوځېدلي تیل بیا استعمال شوي، نو دا یو غټه وجه را دی. بل چې کوم تیل دوباره وسېځلی شي د هغې نه غذایت ختم شي، هغې فایده ختمه شي او هغې کې داسې فیټ پیدا شي، داسې چربي پیدا شي چې هغه نقصاندې چربي وي. ګوره هغه بیډ کولیسټرول چې کوم وي هغه سیوا کوي. دویم د کباب تاسو ته پته چې چا هم د غوښه نه لیدلي چې غوښه دې کم دی نه راړي، یا صفا سوتره دم یا نه ده، یا په دې کې څه شامل شوي دي. بیا هغه تیل چې کوم دی ګوره نه خو دې کې شړشمو تیل دی چې نه زیتونو تیل چې نه سنفلاور، مطلب داسې خاص، او بیا هغه چې کوم مارکیټ کې کوم ښه برانډ تیل ملاویږي هغه هم پکې نه اچوي، مطلب څومره چې لو کوالټي ارزان تیل وي، ارزان غوړي وي، هغه پکې استعمالیږي، او هغه پته نشي څو ورځې پس هغه بدلیږي. که یو ډېر ښه کبابي وي هغه دې په سیم ډے باندې چینج کړي، مطلب هغه ورځ دې بدل کړي، نو چې سهار واچي او غرمې ماسپښینه پورې هغه تیل استعمال شي، څو پورې به هغه استعمال شوي، څو پورې به هغه دوباره ګرم شوي. بل د کباب په خوړلو والا به تاسو صحتمند نه یې لیدلی، ډېر کم خلک به وي چې هغه به دغه به کولیسټرول های نه وي، یا به هغه شوګر پیشنټ شوی نه وي، یا به هغه ته نورې مسلې نه راپېښېږي. نو دا د کبابو ډېر نقصاندې اثرات نه زه تاسو خبروم. تاسو به وایئ چې یار زموږ خو کباب خوښ دي، زموږ د کبابو خوراک نه بغیر ګزاره نه کېږي. ګوره د کبابو د خوراک نه منع کوم نو، د کبابو چې کوم هغه ملاوټ والا کباب وي چې کوم نقصاندې اثرات دي د هغې نه مو خبرومه. متبادل حل درته زه ښیم. حل یې دا دی صفا سوتره قیمه راوړئ، غوښه راوړئ پسته چې هغې کې چربي یا خو نش برابر وي یا ډېره زیاته کمه وي، په خپله قیمه کوئ، خپلې صفا سوتره مسالې راواخلئ، هغه مکس کوئ، د زیتونو تیل یا د شړشمو تیل یا د سنفلاور نرپرسو تیل یا د کنزلو تیل چې کوم تیل هم تاسو ته اویلیبل وي، ملاویږي په اسانه باندې، خاص کر شړشمو تیل عام ملاویږي. په هغې کې ښه ښکلي کباب پاخه کړئ، په کور کې وخورئ، خپله مو خورئ، په خپلو وړو باندې مو خورئ، هېڅ نقصاندې اثرات نشته، هېڅ مضر اثرات یې نشته. هفته کې یو پیره دوه تاسو استعمالولی شئ. ورسره د ادرک، پودینه، اناردانه او د لحسن اوږه او دڼیا د دې چټني وخورئ، نو د هغې که څه مضر اثرات وي مو هغه به دې سره ختم شي، ځکه چې دا چټني چې کومه ده دا های کولیسټرول هم ختموي او چې څومره نور مسلې وي بیډ کولیسټرول هغه ختموي. ورپسې بیا یو قهوه وڅکئ، ادرک، سونف، پودینې والا قهوه، پیکه قهوه وڅکئ، نو که د کباب او څه مضر اثرات یې هغه هم ختم شي، نو هفته کې یو پیره دوه تاسو کباب خوړی شئ، او چې په خپل کور کې تیار کړئ نو څه مضر اثرات به هم نه وي، صفا سوتره تیل به وي، او دغه تیلو چې کوم زهریله دغه وي چې کوم عام کړي کې ملاویږي هغه نه هم تاسو بچ شئ. کوشش کوئ یا خو داسې کړي ته ځئ چې هغه تاسو ته پته وي، شور یې یقیني یې چې دی تیل دوه درې پیرې چې کباب پکې پاخه شي هغه بدلی چینج کوي، خو داسې ممکن نه ده.
یا تاسو ته پته چې کم تیل استعمالي یا خو شړشمو تیل دي یا زیتون تیل یا ښه کوالټۍ والا تیل دي او هغه ډېر زر زر بدلی صفایي سترایي خیال ساتئ. نو که بیا وخوړی شي هفته 10 ورځې کې یو پیرانو ټیک ده، خو که نه د نموبلینو د پټرولو په شان تیل وي، هغه تک تور تیل وي چې سړی ورته وګوري زړه ورته خرابوي او د هغې کباب تاسو خورئ، نو ما تاسو ته کلیر کړه چې کینسر غټه وجه ده، های کولیسټرول، د زړه بیماریانې، هارټ اټیک، د شوګر او چې څومره د معدې مسلې دي، ایچ پایلوري، دا ټول دې سره تړلي دي. نن سبا بل یو مسله ډېره زیات عامه ده، فیټي لیور ورته په جګر باندې چربي. نو غټه وجه همدغه څیزونه دي، دغه تیل دي چې کوم مضر صحت تیل دي، دا د غټه وجه د فیټي لیور ده. زما د ویډیو مقصد اویرنس خورول دي، شعور ورکول دي، باقي ستاسو مرضي ده، تاسو پرهیز کوئ یا نه کوئ. که تاسو پرهیز کوئ نو د ډاکټرانو نه بچئ، د دوایانو استعمال نه بچئ، او که پرهیز نه کوئ نو بس هسپتالونه به او ستاسو چکرې به وته. که داسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.